دا وایي مفتي صاحب زما په سر باندې د نرو دانو د هغې بیماري ده. مخکې په پوره سر باندې، اوس په پوره جسم باندې هغه خوره شوې ده. ډېر زیات علاجونه مې وکړه او هغه هغې سره ټیک نه شوه. ډېره څه لویه خبره یې لیکلې ده. اخره کې وایي چې داسې د وظیفه یا څه دم راکړي چې دغه د خارښ او د دانو د بیماري دا ختمه شي. نو د دې لپاره داسې کوئ چې کوشش وکړئ ډاکټر نه معلومات وکړئ. زما سره زه خو طبیب او داسې دغه نه یم، سکن سپیشلیسټ نه یم چې تاسو ته دې خبره بیان کړم. البته صرف دومره خبره ده چې قرآن مجید کې الله جل شانه دوه د شفا لوی خبرې هغه ذکر کړي. ډېرې تذکیري دي، خو دا پکې ډېر زیات هایلایټ دي. یو هغه د سورت فاتحې باره کې، سورت فاتحه ډېره وایي او ځان کې دموي. دویمه خبره هغه دا ده چې تاسو داسې کوئ چې دا کم ځای باندې خارښ یا دانې دي په دې باندې شات لګوئ، ګبین چې ورته مونږ وایو، شهد نه هغه پرې لګوئ. دې سره به امید دی الله جل شانه چې دا به ښه شي انشاءالله. ښه د هغې نه مخکې ډاکټر نه تپوس وکړئ چې څه نقصان خو به ورته دا شهد چې کوم دی دا به نه ور رسوي.